الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء رسول الله يا خير البرية نوالك أبتغي يوم القضاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف الله زما ډیر محترم قابل صد احترامات درنو قدرمنو معززو محترمو جیدو علماء کرامو چې د کثرت د وجنا د هر یو اسم اخستل د وخت د کمبود په اساس مناسب نه ګڼم دغه خلو پاکو هستیو جیدو علماو په اجازت او بلکې د دای پزان باندې شفقت ګڼم چې زه د عمر په لحاظ او د علم په لحاظ او په هر لحاظ باندې د دې مشرانو نه کشر یم ماته د دې بهترینی موقع کې د بیان اجازت راک خداوند کریم دی د جناب شیخ القرآن والحدیث شیخ التفسیر مولانا محمد گل وهاد صاحب دا خدمات او د دې د معاونینو دا خدمات خپل درگاه عالی کی قبول او منظور کی امین وای معززو زمونږ د جلسې تعلق او وابستگی د قرآن عظیم شان یو طرف دا د نظم او د الفاظو نه د سو حافظانو د فراغت سره او بل اړخ ته د طالب علمانو د قرآن عظیم شان د ترجمه او د تفسیر د آغاز سره د جلسې تعلق او وابستگی ده مجلس کې گن تعداد کے عوام ہم پہ نظر راضی خواص ہم پہ گن تعداد کے موجود دی ز کوشش دا کوم چې ساده الفاظو کې دا خپل د وطن او د خپل قومیت دا خواږه مسلمانان رونه
چې د یوې کلمې او د یو دین او د یو کتاب او د یو مسلک او د یو مذهب ورولي ده، په ساده ساده الفاظو کې خپل مسلک نه آگاه او خبر کم. معززو مقدماتی کلماتو په شکل عوام متنګيږي. طالب علمانو ته یو دو خبر عرض کوم چې کم ترجمه او تفسیر نن د هغې آغاز هم اراده شوی په جلسه کې، نو د آیات ساتي علوم شرعیه روا علوم چې دی امام غزالی رحمت الله علیه سلورو قسمونو ته تقسیم کړي. قسم اول دا غین اصول دی، قسم ثانی دا غین فروع دی، قسم ثالث دا غین مقدمات دی، قسم رابع دا غین متممات دی. اصول و فروع مقدمات متممات دا علوم شرعیه یو اجمالی تقسیم. اصول دا اهل السنه والجماعه په نسبت باندې سلور دی. کتاب الله، سنت رسول على صاحبها الصلاة والسلام، اجماع الامه او قیاس المستنبط من تلك الاصول. دا اهل السنه والجماعه په نسبت باندې دلائل او اصول چې دي سلور دي. قرآن کریم هم د مسلې د پاره دلیل کې پیش کېدای شي، احادیث د محمد مصطفی هم پیش کېدای شي، اجماع د صحابه او د ائمه هغه هم دلیل دی، او هغه قیاس د مجتهدین او اجتهاد چې مستنبط وی علت مشترک داغي من تلک الاصول د دغه درې اصولم هغه هم دلیل. دا د اهل السنه والجماعه اصول دي. کاغه د امام ابو حنیفه مقلدین وی، کاغه شوافع وی، که موالک وی، که حنابلہ وی، د دې ټولو په نسبت باندې د دین د مسلې ثبوت سلور دلایل لري. کتاب الله، سنت رسول، اجماع، قیاس مستنبط من تلک الاصول. د دې اهل السنه والجماعه په خلاف باندې دعا یا جماعتونه دی امت کې لګیا دي کار کوي. یو مخالفت زمونږ استادو د يهوديانو د عیسویانو سره دی، د بت پرستو د مشرکانو سره دی، چې دا غي په کفر کې د چا شک نشتا، دا غي په بيدینۍ کې د چا شک نشتا، دا غي په خلاف باندې د مسلمانانو اتحادیه او د جهاد اعلان او فرضیت کې د چا شک نشتا. څوک بمدا سینوي چې یې مؤمن او د يهودي او د عیسوي په خلاف جهاد ته فرض نه وایي، وایي جهاد فرض دی که فرض نه دی؟ جواب راکړه. لیکن صاحب د شرح العقائد سعد الدین تفتزانی رحمه الله د خپل کتاب شرح العقائد په مقدماتی کلماتو کې دالی کی چې ما دا کم کتاب لیکل دی دا می پرد فرق الاسلامیه کې لیکل دی. وای ز تمام شرح عقائد کې يهودي نه یادوم، عیسوی نه یادوم، هندو بت پرست زکه نه یادوم چې داغه په کفر کې د چا شک نشتا. او وای دا تمام کتاب چې ما لیکل دی شرح العقائد دا د دعاو یا ډلو په مقابله کې دي چې کم ځان ته مسلمانان وایي، کلمه وایي، کتاب الله منی، سنت رسول الله منی، تا سره یو شان د اسلام دا وگیر دی او لګیا دی د اسلام په نوم باندې په زرګونو په لکونو خلق د اهل السنه والجماعه د خپل مسلک نه واړول او په مختلفو بیکارو عقایدو باندې سر کړل. نو لیکي چې ما دا کتاب د دې جماعاتو پرد لیکلی. نو بعض هغه علما
چې په ما باندې یا جناب وهاد صاحب او داغه پر رفقاو ټیم په ټیم دا طعنه لګئی چې دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د وهابي خلاف وشي، دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د پنځپيري خلاف وشي. بعض خلک داسې وایي. نو دا خبر یوازې حنفیانو ته کې اهل حدیثه اې د اشاعت خاونده ستا په مدارسو کې ترجمې دي شروع وي، ستا په ادارو کې دور حدیث دي شروع وي، روز په روز شپه او ورځ ستا د ادارې نه د امام الائمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د بې ادبۍ شعارونه اظهاریږي. هغه ټیم کې خپل مسلک والا ته نه وایي چې د کفارو مقابل کې اتحادیه پکار ده. دا ټیم د دې خبرو نه دی چې د امام ابو حنیفه په ذات جرح وشي. او چې بیا احناف د خپل حنفیت تایید د پاره کوشش کوي او د حنفیت تایید کې لګیا دي دلایل وایي، دې ټیم کې بیا د عوامو دوکې د پاره دا یو پینټ مخکې کوي چې دا ټیم د دې خبرو نه دی. زمونږ د اهلسنه والجماعه د یهودیو د عیسویو د کافر سره چې څنګه مقابله ده هغه شان په دور اسلامیه دننه زمونږ د دې دوه ویا بيدینه فرقو سره هم په کلکه باندې مقابله ده. اوس چې کفار رالل افغانستان ته جهاد اعلان شو، اوس به موږ د شیعه مقابله پرېږدو، موږ به د خارجي مقابله پرېږدو، موږ به د معتزلي مقابله پرېږدو، موږ به قدریه او جبریه او روافض وغیره ته ګمراه نه وایو. عجیبه خبره ده. او هغوی به په خپلو ادارو کې لګیایي زما ساده مسلمانان به د دین نه اړئ، دی به د خپل مسلک نه اړئ. معززو اهل السنه والجماعه څلور اصول لري. د دې په خلاف باندې شیعیت باندې دلته ردود کثیر ځکه نه کوم چې الحمدلله زمونږ دا درې ولایتونه یوه کورنۍ هم شیعه نه لري، نه ننګرهار او نه کونړ او نه لغمان. زه وایم یو کورنۍ د شیعه ورکې نشته او نه د هغوی مدارس شته. لیکن یو جماعت بل خطرناک دی په خلاف د شیعه چې هغې ته جماعت د خوارج ویلی شي. دا خوارج د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په دوره کې راوتي وو. دا خوارج هغه و چې علی المرتضی ته مشرک ویلی وو، هغه و چې د خپل جماعت مخالفین ټول کافر ګرځولی وو. د خوارجو معظم اصولو کې صاحب د الفرق بین الفرق دا ذکر کوي چې یکفرون فتوا د کفر بلګي خوارج په هر هغه انسان باندې چې د دوی د مسلک مخالف وي. دغه جماعت د خوارجو د پاکستان او د افغانستان په اصطلاح باندې دې ته غیر مقلدین ویلی شي، دې ته وهابیان وایي. دا چې وهابیان او غیر مقلدینو ته خوارج ویل کېږي دا زما فتوا نه ده، بلکې د دیوبند علماو اجماعي فیصله دا ده چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې دا غیر مقلدینو استفتاء کېږي چې دا څنګه خلق دي وهابیان. هغوی جواب ورکوي نحنو نفتی فی حقهم بما افتا به الشامی. د وهابیانو متعلق د دیوبند علما لیکي چې مونږ هغه فیصله لرو کومه فیصله چې علامه شامی کړې ده. علامه شامی په دریم جلد کې د خوارجو د بغاتو تعریف ذکر کوي او بیا لیکي چې متبعین د محمد بن عبدالوهاب النجدي چې مسما دي په وهابیون او غیر مقلدین سره، دا د خوارجو یو جماعت دی او خوارج دي. دا شان نسائی شریف د حدیثو کتاب دی، رحمت للعالمین فرمائی خوارج به یو جماعت روزی قرآن کریم ته به دعوت ورکي، یدعون الى کتاب الله وليس في شيء منه. دعوت او چغه به د قرآن وي چې کم کلی ته رسیږي اعلان به د ترجمې او د قرآن د دعوت وي. وليس في شيء منه په یو ذره د کتاب کې به نه وي بلکې مخالف به د کتاب الله وي. په حقیقت کې محبوب فرمائی لو ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. نسائی شریف حدیث دے. رحمت للعالمین فرمائی کدی زمانہ کے زوے او دا زمانہ مارا اعلان دکڑا چې په کم زمانہ کې دا خوارج پیدا کیږي وې زبې دا عادیانو غندې مردار کما. دا حدیث الفاظ دي د نسائی. د دې حدیث
نسائی کی حاشیہ علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ لیکلی دا. علامہ سندھی پا حاشیہ باندې لیکي سلی کی فرمائی ومتبعی محمد بن عبد الوهاب النجدی المسمى بالوهابيين وغير المقلدين في بلادنا وبلاد ما وراء النهر هم فرقة من الخوارج. علامہ سندھی دا دیوبند جہید عالم اگر سلی کی فرمائی چی غیر مقلدین و وہابیان چی دی چی پا افغانستان پاکستان انڈیا کے ورطا وہابیان وائی دا خوارج یو خطرناک جماعت تے. دا خوارج دی دا خو حنفی علماء شو, دا خو دا دیوبند علماء شو. چی کم سڑے دیوبند منی او وائی چی زد دیوبندی ما او پا دیوبندیت بانی فخر کئی نو دا دیوبند علماء وہابیانو تا خوارج وائی چی دے خوارجو دا وہابیانو سر شپ شپ کئی نو دا دیوبندی نا دے دے دا خپلو مشرانو مخالف دے. دا شوافعون علامہ ساوی کم چی دا جلالین حاشیئی لکلی دے دا سورت فاتر دا شپگم نمبر آیت پا شرح کی شیطان ذکر رازی یدعو حزبہو دا شیطان خپل لخکر تا دعوت ورکی. علامہ ساوی دا دی شرح کی وائی چی پا حرمینو باندے یو جماعت غالب شوه دے چی آغیتا دا خوارجو جماعت دے و غیر مقلدین و طویلیشی هم حزب الشیطان دا شیطان لخکر دے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون خبردار دا شیطان لخکر چی دے هم دوی تاوانیان دی پتاوان کی دی. علامہ ساوی دا ذکر کئی, دا دیوبند علماء دا ذکر کئی, علامہ سندھی دا ذکر کئی, علامہ شامی دا ذکر کئی چی دی خوارج دی. دا دی خوارج اصول سو دی, دا اہل سنہ والجماع اصول سلور دی, کتاب اللہ سنت رسول اجماع و قیاس. دا خوارج اصول سو دی دو دی. اگئی وائی اہل حدیث کی دو اصول کتاب اللہ اور سنت رسول, وائی قرآن بمانی احادیث بمانی. دا دی دوونا اخوا تبعیس خبر نمانی. ستاسو دا ننگرہار پٹیشنونو باندے حسم دی خلکو قبضہ کردی دا. اگئی هم پا پستا پستا کی تاسو دا ترجمه سرمینہ کوئی, دا دین دا مسئلو سرمینہ کوئی, خدا دا خلکو ریڈوگان ماورائی دا ٹیم پا ٹیم بانی دا خبر اعلانی چه قرآن و سنت بمانی دا دین اخوا با حسم نمانی. تاسو ٹول پا شوق جواب را کئی صدیق اکبر چیو فیصلو کی منی که نئی منی جواب را کئی پا شوق جواب را کئی منی که نئی منی. دا صدیق اکبر خبر نا قرآن دے و نا حدیث دے چی او دے وائل چی قرآن و سنت بمنم و دا دین اخوا بسم نمنم نو مانا دا چی صدیق اکبر خبری بالکل نمنم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلی منے کا نمانے جواب را کی قرآن و سنت نا سیوا چستا عقیدشی چی سبم نمانم. دا صدیق اکبر دا عمر فاروق فیصلو تا دلتی ورکڑی, دا عثمان ذو النورین فیصلی دی ختم کڑی, دا علی المرتضی فیصلی دی ختم کڑی, دا عباداللہ اربعہ خمسہ, دا عبداللہ بن زبیر, دا عبداللہ بن عمر, دا عبداللہ بن عمر بن عاص, دا عبداللہ بن مسعود. آغا انسان چا رحمت للعالمین پر روایت دا مصنف دا چاپشان کی فرمائی ردیت لکم بما رضی لکم به ابن ام عبد. پا آغا دن راضی و خوشالم درتا کم دن چی عبداللہ بن مسعود تاسو تا نقل کرے دے پاگی خوشالیم. رسول اللہ مبارک دا عبداللہ بن مسعود دمر صفت کئی چی آغا دن خوشالوم و خوشالیم پہ و مختاری گرزوم کم چی عبداللہ بن مسعود نقل کرے دے. عبداللہ بن مسعود با پمانزہ کی اشاری نہ کولی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا اشاری مکوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بر امام پس فاتحہ نلستا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا ملولی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ با امین پزور نوائل, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی امین پزور موائے. زکا چی رحمت للعالمین وائی تاسو تا ہاں دین بانی خوشالیم کم دن چی عبداللہ بن مسعود تاسو تا نقل کر. معزز دا ہر یو طولانی موضوع دا پاغی بانی تفصیل زمان نننی وقت او دا وقت گنجائش نلری, خو زمان مقصد دا دے چالو سنہ والجماع سلو رسول لری, کتاب اللہ سنت رسول اجماع و قیاس.
مخالف د اهل السنه والجماعه یو جماعت د خوارجو دی. هغه خوارجو اعلان دا کوي چې قرآن او سنت به منم، د هغې نه سوا به نه منم. هم دا وجه ده 6 رکعاته تراویح د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د ابی ابن کعب رضی الله عنه په امامت سره په مسجد نبوي کې اعلان شي نن په عرب او عجم کې 6 رکعاته تراویح، نن په حرمینو کې 6 رکعاته تراویح، دا هغه وخت نه اوسه پورې 6 رکعاته تراویح. څلور مذهبونو کې امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفه په مذهب کې 6 رکعاته تراویح، د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب کې 14 رکعاته تراویح. وابیان وی دا عمری بدعت دی، مونږ نشو منلی. دا د عمر صاحب خبرې دي، مونږ دا نشو منلی. مونږ به قرآن او سنت منو، اخوان اور سن نشو منلی. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې صحابه کرامو په محضر عام کې کینول چې یو سړی په یو ټیم کې بیبي ته 3 طلاق وغورځوي، دا مغلظ دي که نه؟ په اجماع د صحابو باندې طلاق په دفعه واحده باندې بدعي مغلظه وګرځېدل. وهابیانو ته ورشه چې 3 طلاق دی بیبي ته ورکړي وو، وی دا یو رجعي طلاق دی، 3 میاشتو کې کور ته رجوع وکړي، هېڅ خبره نشته. ډېرې اسانه مسئلې در تراویستې. اوس لا پکې دا وایي طلاق الغضبان لیس بواقع، یو سړي چې په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی. ونو عجیبه ده چې علم نه لري و وهابي عقل درنه چا واخیسته. آیا دا طلاق بیبي ته خلک په گپ شپ کې اچوي که په غصه کې اچوي؟ وی په غصه کې طلاق واقع نه دی. که چا په غصه کې طلاق واچول دا طلاق نه دی. وی ها نو طلاق خو اچي سړی د غصې نه، بیبي نافرماني وکړي د غصه شي نو طلاق واچي. ډېر اسانه دیني درته جوړ کړی دی. که ورلی کجوري هم پکې ښې زیاتې دي، پیسې هم پکې ښې ډېرې دي، اسانه مسلې هم پکې ښې ډېرې دي. څه چې تاسو غواړئ هغه پکې دي. ښه څه چې غواړئ. معززو مقصد می دا دی، دا خبره چې څوک کوي چې کتاب الله سنت رسول دلیل دی، اجماع او قیاس د فقهاو دلیل نه دی، علما ناس دي. زه په اعلان سره وایم چې چا دغه عقیده جوړه کړه چې قرآن سنت نه اخوا بسن نه مني، یقین د رب کریم په ذاتو ساتئ چې دغه انسان د دین دا ډانچه اونړوله ختمه یې کړه، دا ډانچه بیا نه راټینګېږي. اوس به زه تاسو ته مثال پیش کوم. هغه وهابي چې وایي قرآن او سنت نه اخوا نور څه نه منم، هغه انسان ته زه ځان وسلټه کوم. که محضر کې هم پاسري اجازت دی وته، که په بل ځای کې آواز اوري معزز. زه اوس تاسو ته یو څو مثالونه پیش کوم، او زه بیا د اعلان او د چیلنج او جهرن دا وایم، که محضر کې وي او که بل ځای وي، تاسو به ما ته جواب راکوئ، ځکه چې د ویډیو ریکارډ ډېر کمزور او کم، او د اډیو ریکارډ ډېر مضبوط او قیمتي. او د اډیو کې دا کار دی چې د سر شړقا نه راخلي او د خولې آواز راخلي، داسې رقم. نو چې تپوس کوم جواب په شوق راکوئ. تاسو نه تپوس کوم په مانځه کې د مخ انزل، په اوداسه کې د مخ انزل، د لاسونو انزل، د خپو انزل، د سر مسا فرض دی که فرض نه دی؟ جواب راکوئ، په شوق جواب راکوئ. فرض زه په چیلنج باندې اهل حدیثو ته وایم که اوس یو که بل ځای وي چې بغیر زما د امام ابو حنیفه د اصولو نه په قرآن کې دا شته چې دا فرض دی او نه په حدیث کې دا شته چې دا فرض دی، او دی مته فرض وایي. ما ته دې څوک وښایي چې مخ انزل فرض دی، سر مسه فرض ده، د خپو انزل فرض دی، لاسونه انزل فرض نشته. څه شی پیش کوي؟ یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. اے د ایمان والو چې مانځه ته اراده د پاسېدو لرئ، مخ انځئ، لاسونه انځئ، خپې انځئ، په سر مسه کوئ. خدای تعالی ویلي داسې. زه خو دې نه منکر نه یم چې خدای تعالی نه دی ویلي،
لیکن دا خبره چې څوک کوي چې فرض دي، خدای تعالی تا ته وایي ادعوا ربکم، رب کریم نه دعاګانې غواړئ. دعا مستحب ده که فرض ده؟ جواب راکړئ. مستحب ده کنه. هلته خدای تعالی فرمایي چې دعا کوه هغه مستحب ده، دلته فرمایي چې مخ انځو لاس انځو سر مسه کوئ دا فرض ده. هغې ته مستحب خالق نه دی ویلي، دې ته فرض خالق نه دی ویلي. دا څه اصول دي چې هغه اصول امام ابو حنیفه جوړ کړي دي رحمت الله علیه او د هغه مقلدینو جوړ کړي. دا هغه اصولو د استنباط موافق هغې ته فرض ویلی شي، دې ته مستحب. نو په مانځه کې په اوداسه کې فرض ته فرض امامانو ویلي دي او مستحب ته مستحب امامانو ویلي دي. او چې دې ته څوک د امامانو خبره ونه مني نو د اوداسه فرضیت هم نشي ثابتولی، د هغې سنن او واجبات اسم نشي ثابتولی. مانځه ته راشه، اول تکبیر فرض دی، قرات پکې فرض دی، رکوع سجده پکې فرض دی، قیام پکې فرض دی، آخري قاعده پکې فرض ده. چا ویلي قرآن او سنت کې شته؟ نه قرآن کې شته او نه سنت کې شته. نو بیا څنګه فرض؟ امامانو ویلي چې فرض دی. سبحانك اللهم سنت ده، تعوذ بسم الله سنت ده. چا ویلي دي قرآن او سنت؟ نه قرآن کې شته نه سنت کې شته. د امامانو د اصولو موافق دا سنت دي. ولی وی رسول الله مبارک همیشه کړي دي سبحانك اللهم ویلی، تعوذ بسم الله ویلی. نو کم کار چې رسول الله مبارک وکړي هغه سنتي، نو دا هم سنت شو. کم کار باندې چې خالق امر وکړي نو دا امر حقیقت وي په وجوب کې، کله چې د خلاف تقاضا نه وي. په دې قیام باندې امر کړي قوموا لله قانتین، په دې تکبیر امر کړي وربک فکبر، په دې سجده امر کړي ورکعوا واسجدوا، په دې قرات امر کړي فقروا ما تيسر من القرآن. امر تقاضا د وجوب کوي د امامانو ویلي. کمزې کې چې د خالق امر راشي هغې شي ته به فرض وایا. خدا فرض دا سنت دا مستحب چې څومره دي دا امامانو جوړ کړي. په دې یوه خبره کې چې قرآن سنت منم خو د امامانو خبرې نه منم، د دین ډانچه یې درته ونړوله، ختمه یې کړه. ګورې ما ته یو ملا د دی راغلی و، د کوټ نه راغلی و، ستاسو د کوټ نه راغلی و ملا و. نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، په یو ځای کې ناست و، ما بیان کې یاد که بې ګیله را لېږلي وې تازه یاد کړی ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، خو ته راغلی وې. ما ته راغی وی جي ځان پویوم او یو بل قاری راوستی و، قاری ته یې ویلي چې مولوي صاحب به غوسه کېږي نه. هغه قاری هم د مولانا قمبرعلي صاحب وراره د کوټ د مشهور عالم وفات شوي د هغه وراره ورسره و. ما ورته وویل چې یو به د موږ د امامانو ګستاخي نه کوي، بل به د اولیاء سپکه نه وایي، نه غوسه کېږم. وی نه جي زه ځان پویوم. مې ښه وی تاسو دی تقلید ته څه شی وایي؟ د امام صاحب مذهب منلو ته څه شی وایي؟ دین کې دا فرض دی، دا واجب دی، دا سنت دی، دا مستحب. ما مونږ دې ته واجب وایو، فرض نه دی، منکر کافر نه دی. واجب ورته وایو چې د امامانو او د فقهاو اطاعت واجب. ما ته وایي څه دلیل دی؟ مې تا خو مخکې وي چې زه ځان پویوم، نو پوی والا خو استفتاء کوي، دلیل نه غواړي. سوال استعلامی کې دلایل څوک نه غواړي. ته چې دا بیا دلیل غواړي نو لکه چې بحث ته زړه شوی وی، بحث ته نه یم راغلی، خو چې ته وایې بحث نو بحث. مې د بحث یو انداز وي، د یو ملا صاحب نه د مسلې تپوس بل انداز ووایه چې زه بحث کوم، اسانه خبره. ما رتبه وضع کړه چې تقلید د ائمه واجب دی په دین کې، د دې زمانې په مفتیم لازم دی، د دې زمانې په مولام لازم دی، او د دې زمانې په امیم لازم دی. ځکه الفقه والمتفقه کې خطیب بغدادي رحمت الله علیه غیر مجتهد په حکم د عامی کې داخل کړي او تقلید په لازم ګڼلی. مجتهدین کم دي دې دور کې؟ ما ته هم اوس یو دعوه وضع که ستا په نس څه شی دی؟
وی زما پنس تقلید بعض مواضعو کې شرک دی او بعض مواضعو کې بدعت. ما وی چې اوس په دې موضوع طولانی بحث کوم، سړی را نزانو باسی، لنډه طریقه مې ته تاسو. ما وی امت د محمد مصطفی درې ډلې شوي دي: مجتهد، مقلد، اهل هوا. یا به سړی مجتهد وي، یا به سړی مقلد د مجتهد وي، یا به سړی اهل هوایی د خپل خواهش او د خېټې بتاوي. ما ته دې دریو کې څه شی؟ زه خو مقلد یم، ته څه شی؟ وی دا حصر په دې دریو کې چا کړی دی؟ مې دا حصر استقرایی دی، په تتبع تالاش باندې. زمونږ یو استازو تلخیص کې به مونږ ته وی استقرا معنا دا ده چې مونږ څومره ګاډي ستړي کړه دومره پیدا کړه، نور نه پیدا کېدل. مې زما علم دغه درک کړی دی چې بالکل یا به مجتهد وي، یا به مقلد وي، یا به اهل هوا وي. د رسول الله مبارک امت کې ما بل سړی پیدا نه کا، او کته وای چې شتره سلورم قسم ته پیدا نه نوی دا حصر چا کړی؟ مې ګوره کمولای خو استقرا تتبع تالاش باندې دا پیدا شوی دی. حصر پدې کې استقرایی دی، د دین اخوا ته بل نشتا. وی سلورم قسم شتا کنه؟ مې سړي وی غیر مقلد. مې غیر مقلد دو قسمه دی: مجتهد، اهل هوا. اهل هوا هم غیر مقلد وی، مجتهد هم غیر مقلد وی. نو ما خو تا ته مخ کې ویل چې یا مجتهد شه، یا اهل هوا شه، یا مقلد شه. کم یوي؟ وی څه کفر خو نه دی کنه؟ زه مجتهد د کوټ مولا مجتهد شه. اول په شرمېدو، اول د شرم نه ویلم نشو. مونږ څومره په فخر وایو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجتهد دی، فخر وکړو. عادی چې خپل مولیان یادی نوم اخستل مناسب نه ګڼم چې تاسو ته کې مجتهد دی چې پټ پټ به وایي چې خپلانه سه مجتهد. چې مجتهد دی خو فخر نه وایا کنه. ویسه خبره ده بس مجتهد، زبا مجتهد شم کنه. دعوه د اجتهاد خو ویسه کفر نه دی. ما ورته ویل الحمدلله والشکر لله چې خدای تعالی دنیا کې ما ته ژوندې مجتهد په لاس راکړ. زه به ډېر غټ لیونی یم چې مړو پسې ځم، ته خو ما ته ژوندی امام په لاس راغلی، اوس به ستا لکۍ راټینګوم. خو البته تحقیق به کوم چې مجتهد یې کاسې کو جاخیل. زه به یو څو تپوسونه اوس کوم. زما مقصد دا و چې دې د تپوس کندې ته وغورځوم که نه، د مباحثې خپل یو طریقه. مقصد مې دا و چې د مباحثې کندې ته وغورځوم، دلایل دې وغواړم. ما زه به یو څو تپوسونه کوم، زه به وګورم چې ته مجتهد یې، بس زه به امام صاحب پرېږدم، ستا به مقلد شي. وی کوه مې په مانځه کې تکبیر تحریمه ته څه شی وایي؟ فرض دی که واجب دی که سنت دی که مستحب؟ وی دا فرض دی. اګاونډین مې په گوا کړه، لکان ناستو مې تاسو واورېده چې فرض ورته وی یا مې دلیل را ترا کوا. زما د امام صاحب اصول بنا راخلی، لکه ته خو ځان ته مجتهد خپل اصول پیدا که، خپل استنباط کا. قرآن او سنت کې اوخایه چې اول تکبیر فرض. وی وربک فکبر، درب تکبیر بیانوا. مې ته خو مناسبه دا سورت چې نازل دی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر، لګه مطالعه کدا د اسمان نه دویم مرتبه کې نازل سورت دی. اقرا اول سورت، یا ایها المدثر دویم سورت، او بیا ورپسې یا ایها المزمل دریم سورت نازل شو. نو دا د اسمان نه دویمه مرتبه کې نازل شوی سورت دی. او منچ فرش د معراج پشپ فرش، او راجح روایت د علی سیرو دا دی چې د معراج واقعا په 12 کال د هجرت د بعثت باندې شوی ده. د دې سورت د نزول نډیر کلونه رستو منفرد شوی دی. مې داته چې کوم خبره کوي امام بخاری ذکر کوي چې وثيابک فطهر فرضیت دی نه ثابت وای، ځکه چې دا سورت مکی دی، په دې وخت کې لا منځ فرض نه او پاتلا د جامو پاکوال. مې دې وخت کې خو منځ فرض نه، نو تکبیر تحریمه څنګه فرض؟ سړی نه
یو دوه خطا شو. د مجلس کسانو پس یو خندل، ما خان دی ما مجتهد دی، نسیان پہ غالبه شو، کیدی شي ور یاد شي. نسیان خو انسان نه غالبه کیږي کنه. خیر دی ما سوچ ورکې وکړه خبره کې دا تا چې کوم دلیل وي دا مکی صورت دی، بیا په مکی کې اوایلو کې نازل دی، دا څنګه د تکبیر تحریمه د فرضیت دلیل دی؟ ما اجازه تسلیم کوم دا ډېر رستو نازل دی. تکبیر تحریمه فرضیت ته استدلال کې تا پیش کړ، خو تا ورته فرض ویلی دي، نو خدای تعالی خو فرض نه دی ویلی. د رب لوی بیانوه خو بیانوه کنه، دی ویلی چې په مانځه کې بیان کا وربک فکبر فی الصلاة خارج الصلاة، مانځه کې که بهر. ما دا قید د فی الصلاة چا لګولی جیوی دا علما مفسرین لګی کنه. ما دا علما خبر چې دی ومنله تقلید لازمی دی، بیا شرک لازمی دی، دا کار بنه کی قید بنه لګی، دا خو فقهاو لګولی دي. خمې چې دلته لګ راټینګ که بیا مې زدام ما ومنله چې وربک فکبر فی الصلاة، تا ورته فرض ویلی، د فرضو دلیل راکا. نجیوی امر تقاضا د وجوب کوي کنه، میدا چې امر تقاضا د وجوب کوي قرآن او سنت کې دا وخایه. کم آیت کې راغلی چې امر د وجوب د پاره، کم حدیث کې راغلی چې امر د وجوب د پاره وخایه. بیا الته ونخه نجیوی دا علما د سی وی مې بیا تقلید راغی، شرک ده کنه. مو تا خو فیصله دا کړی چې شرک نه ځان ساتو. مې ځا بیا مم د سو منله چې ربک فکبر آخر ما نزل کذا استا په فتوا فی الصلاة قیدم فقهاو لګولې دامو منزا. ربک فکبر امر راغی، امر د وجوب د پاره ز دامو منا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب کریم نه دعاګانې غواړي، مې دا دعا باندې امر شوی دی، دا فرض دی. اذا حللتم فاصطادوا، حاجیان چې د حج احرام نه کله ځانونه حلال کیو حلال شي، فاصطادوا ښکار کوي، امر شوی دی چې ښکار کوي. اوس بټول اجیان لیندۍ راخلی ما چنچنی بولی، خدای تعالی په امر کړی نه، امر خو په ښکار راغلی کنه. نجیوی اغل ته استحباب دی، ولته اباحت دی، اغل ته وجوب دی. میدا اقسام د امر نور الانوار صاحب بیان کړي، او دیزی کې واجب او دیزی کې سنت او دیزی کې مستحب، دا ټول فقهاو بیان کړي. دا یو تکبیر تحریمه ته چې فرض ویل سلور زائد زمنګ د امامانو اصول تقلید وکنه ثابت دی. څنګه مجتهد اچھا ویلی وی چې روټي زما خوري او کړت کړت د عزیز خان کرے خيږي کنه، اصول زما راخلی او پراټي په خپل پخې مسلې خپل ثابت دي چې مجتهد ځان ته اصول پیدا کړ. امام شافعی رحمت الله علیه مجتهد دی، اصول خپل دي زمونږ نه دي. امام مالک سے خپل اصول لري، فقه علما ناس کې دی په پويږي، زمونږ د احناف خپل اصول د استنباط دي. نو بیا تاسو یقین وکئ چې د مولانا قمبر علی سے براره په گواه دی. ما توي سیب زما سبقت لسانی وشو، زه خطا شم، تکبیر تحریمه فرض نه دی. غټ مولا مې تا خو مخ کې وی چې فرض دی کنه، وې دا فرض او واجب او سنت او مستحب دا رتبه په دین کې بدعات دي، دا وې امامانو د ځان نه جوړی کړی دي، دا نشته ورکی. مې دا رتبه نشته د فرض رتبه وینا. مې کتب علیکم الصیام سمانا، پتا سو روزه فرض کړی شوی دا څه شي نه نوی چې کم شي ته فرض ویلې شوی زو ته فرض وایم، چې کم ته نه ویلې شوی زو ته فرض نشم ویل. تکبیر تحریمه ته فرض نه وایم، نو مې دې منستم فرض نه وای، سړی ور خطا شوی وې زه دې ته فرض نشم ویل. په دې وخت کې جو مولانا سرفراز خان صاحب نومیږي او خپل مقرر دی، زما ملمه ورانه نه وته ستړي مشي وکړه چې دا خبره اوري دا وای خندل ماتوي دا مولا دی که جاهل دی. مې ولی وان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، دا کتابا په معنا د فرضن سره نه دی چې دا مونږ فرض دی. ویجه سبقت لسانی وشو، مې ناشنا مجتهد چې خبره کې سبقت لسانی دی. د فرض او چټ منکر شه، نا چې کم مرګري ور سره راغلی او هغه ورته ډیر بد رد ویل، ویتاوی چې مونږ سره بحث کوما او ما ته بغوسه کیږي نه، ته خو د والو قابل، ته خو د فرض منکر. بیا چې کله کوټ شریف ته راغلیو، کوټ شریف ته چې راغلیو یو جنازه کې ودرېدلیو،
بیا یې زما نوم اخستی وي دته خو زه ورلم په مدرسه کې دننه مې اوسه مناظره وکړه او هغه نخرې مې پې وکړې چې یو ده ته پته دي یو خدای ته پته ده ما دا دې هم رښتیا وي دا دې هم رښتیا ویلي دي چې یو خالق پوه دی یو ته پوه یو زه پوه یم چې کمره کې ستا څه حال وکړه نه معززو کله کله به بیا تاسو ته وایي ولې دا عیسی علیه السلام به د امام صاحب مقلدي څه نه ابا مقلد نه وي خو مونږ وایو چې یا مقلد شه یا مجتهد شه یا اهل هوا شه هغه مجتهد دی ته مجتهد را میدان ته شه چې مونږ تپوس درنه وکړو چې ستا اجتهاد ثابت شو خو مونږ منو که نه ته خو مجتهد نه یې اهل هوا یې د خېټې تابع اهل هوا ډېر خطرناک خلک دي افرأیت من اتخذ الهه هوا واضله الله على علم پیژنې هغه انسان چې خپل مطاع او معبود هوا ګرځولې ده د خپلې خېټې تابع دی واضله الله على علم دوه معنی لري ګمراه کړی ده لره باري تعالی على علم موافق د هغه علم چې فیصله په ازل کې شوې ده او یا على علم مع علم هغه سړی چې د خېټې تابع دی د هوا تابع دی او هغه سره د علم ګمراه شوی دی هغه سړی وپېژنه چې علم لري او ګمراه دی معززو مونږ نه دی اله د تکفیر دا زبان باندې نه راولي مونږ اوس هم دوی ته فرق الاسلامیه وایو خوارج ورته وایو زمونږ فقها ورته ویلي دي اهل زیغ ورته وایو زمونږ فقها ورته ویلي دي اهل ضلال ورته وایو زمونږ فقها ویلي دي خو متکلمین محققین دا فیصله کوي چې د دې دوه ډلو متعلق چې چا د تکفیر اعلان کړی دی دا به غصه وي حقیقت بنن مراد دا خلق متنفره کول دي د دې جماعاتو زما مقصد دا دی چې شرعي علوم څلور قسمه اول کې اصول دي اصولو کې کتاب الله سنت رسول اجماع او قیاس څومره غیر مقلدین چې دي دا هم مقلدین د دې زمانه د مليانو دي خو عجیبه ده چې د امام ابو حنیفه په ذات بې اعتماده دی او د خپل زمانه په یو خرڅوي مولا اعتماد لري عوامم علی حدیث شو ټانګوالم علی حدیث شو شیخ حسن جان سے بخندل هغه به ویل وی اهل فقه هغه چې په فقه پوهیږي اهل قرآن هغه چې په قرآن پوهیږي اهل حدیث هغه چې په حدیثو پوهیږي امام بخاری علی حدیثو امام مسلمو امام ترمذی ابو زرعه الرازی ابو حاتم الرازی تعالو له استنوي چې شپږ لاکه وته لاکه او لس لاکه حدیث بیان شیخ حسن جان سے بویل وی وس یو ټانګي والی ټانګه بچلای تاسو ته وی چې تاسو شي جزال حدیث ما وی دا مال حدیث دوه ټکه حدیث باندې بنه پويږي د مال حدیث معزز ول حدیث د مسلک نوم نه دی اهل حدیث د اهل سنت والجماعه دا جماعت سو ډلو باندې تقسیم شوی دی یو ته اهل فقه دي مجتهدین یو ته اهل حدیث دي ائمه محدثین یو ته اهل التفسیر دي یو ته اهل د طریقت او د تصوف دي دا ټول لره جامع نوم اهل السنه والجماعه دی خو په عقیده کې موږ سره مخالفت نه لري امام ابو حنیفه باندې بیا اعتماد نشي معزز ډېر غټ خدمت درته کړی دی د علم نمونه وا د تقوا نمونه وا د زهد او د ورع نمونه وا کاغي تفصیل کې زم یو طولانی بحث دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره زاهد او تقوادارو چې اورس په سخته ګرمۍ کې په سرک ولاړ دی داغه وخت ټانګي چلیږي یا څه چلیږي چرته ځي شاګرد ور سره دی د دیوال سوري ته ولاړ دی چا نه تپوسو کو دا دیوال د چا دی ویدا د فلان ابن فلان دی ا دیوال نه لري شنور ته ودرېده چاته تپوسو کو ولې داسې وکړل وې د دې کور خاون باندې زما څخه قرض اسنه چې د دیوال د سوري نه نفع وانخلم کل قرض جر نفع فهو ربا پاره کې رانه شمسود خور رانه جوړ نشي څومره احتیاط کوي ښا د قرضدار سړی د دیوال سوري ته نه ودرېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې هغه زمانہ کې چا مقابله کړې ده خدای تعالی په یو مسله کې ورته محتاج کړی دی امام اعمش د زمانه او محدث دی او شیخ الکل په حدیث کې په زرګونو طالبان شاګردان به ورته کېناستل امام اعمش د امام ابو حنیفه مخالف
خبرې به د پسې کولې. اتفاقا امام اعمش یو بیبي کړې وه او هغې بیبي سره د ډېره مینه وه. یوه شپه د شپې کورنی ماحول دی، په څه ورته غصه شو. دا واقعه واورئ، ډېره عجیبه واقعه. غصه شو ورته، بیبي مروره شوه. امام اعمش خپلې بیبي ته د شپې وایي که د سبعي صبح صادق نه مخکې دی ما سره خبرې ونه کړې نو په ما دې په 3 کاڼو طلاق یې. بیبي د ده سره تنګه وه، د مالدار خاندان بیبي وه، مولیان خواسم غریبي نو اور سره تنګه وه او هغه هم په کتاب پوهېده. بس خوله یې بنده کړه، خبرې نه کوم چې صبح صادق راشي تعلیقي طلاق دی اچولي خپله به نافظ شي، درنه به خلاصه شم. امام اعمش پوه شو چې په لانجه مې ځان اړولی دی، سوالونه ورته کوي، خبرې وکړه خبرې نه کوي. لوري پیغله و هغې ته یې سوال وکړه دا مور دې پویه که 100 ګنټې پاتې دي، ګورې صبح صادق راځي را باندې طلاقېږي. هغه ورله چې ګورې څو خبرې وکړه. نه 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 لوري وی چې موقع په لاس راغلی ده، ایله به تې خلاصه شم. امام اعمش ډېر سوالونه وکړه خو وسې ونه شو. سوچ ورغی چې یاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیچیده پیچیده مسلې دی حل کوي، راځه دته ورشه که څه لاره ورسره وي. نیمه شپه د دروازې ته راغی، ویې ټکو حماد صاحب زوی دی راووت. څوک؟ اعمش. کوم اعمش؟ شیخ الحدیثه. حیران شو، دروازه یې کولو کړو، په بیټک کې کېنو، حجره کې کېنو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب راپاسو، وی امام اعمش راغلی دی. وی دا محدث اعمش؟ وی آو. وی دا به څه مسلې راوستې یسې به نه راغلی، کېنه زه اودس کوم درځم. اودس یې وکړه ورته راغی. چې راغی تاریخ کې مې کتل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام اعمش په مخ کې دا ګونډې دا تحیاتو په شکل قط کړي او ډېر په عاجزۍ کېناسته لکه شاګرد چې استاد ته کېني. صاحب ستړي مه شئ، په خیر رالی، څنګه رالی؟ امام اعمش چې معافي غواړي، صاحب تاسو پسې ما خبرې کړي دي او ما ته عفو وکئ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته فرمایي احمد صاحب معافیانې به بیا کېږي، وخت ډېر لږ دی، مسله کوه. هغه ته هم فراستن پته لګېدلې وه، مسله کوه. وی بیبي ته مې طلاق اچولي تعلیقي چې صبح صادق پورې د خبرې ونه کړي په ما دې طلاق ای. بیبي خبرې نه کوي چې طلاق نه خلاص شم، څه لاره به وي؟ حماد صاحب ته وایي زر لاړ شه د امام اعمش د مسجد امام هغه مؤذن راوغواړه. مؤذن چې راغی ورته ویل چې صبح صادق نه مخکې د تهجدو په ټیم باندې به اذان خانې ته پورته شي او ښه په جګ اواز به اذان وکړي. امام اعمش ته یې وویل چې ته لاړ شه، یو چانس مې ذهن ته راغلی کېدی شي بد شي، بله لار دې نشته، ته لاړ شه د دې بیبي په خوا کې توسېږه را توسېږه، خوا خوا کې ورته کېږه که څه لار جوړه شي. امام اعمش راغی او د خپلې بیبي خوا ته غلی ناست دی. وی خبرې اوس مه کوه، خوا سې کېنه. هلته مؤذن د تهجدو په ټیم الله اکبر چغه کړه. بیبي ورته وایي ښه ده شکر چې تا نه خو خلاصه شوم. وایي زه دوکه ده، زه طلاقو نه خلاصوي، تا ته ما تعلیق در کړی په صبح صادق باندې او اذان صبح صادق نه مخکې شوی دی او د هغې نه مخکې د خبرې را سره کړي دي، طلاق نه دی واقع شوی. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذهني تشخیص د ذهنو چې په دومره لنډ سکندونو کې د خوب نه را بیدار شه. خو د امام اعمش هغه خبره یې ومنل. امام محمد رحمت الله علیه سره یو ځل یو محدث د کوفی دی او خلکو ته به یې ویل دا فقها دي، حدیث یاد کوي. حج ته په یو سفر کې لاړ، مکې معظمې ته چې ورسېدل نو ذوالحجه دا د حج د آخري میاشت ذوالحجه راختلې وه، واته شپې پاتې دي وتلو ته. ګوري چې هغه محدث پوره مونځ کوي. امام محمد ورته وایي دا پوره مونځ ولې کوې؟ وی زه خو دلته 2-3 میاشتې تېرومه. ولې؟ وایي حج ته نه راغلی، ته به دلته په حرم کې پاتې کېږي که ته به بیا ځې عرفات ته به وځې. ووی دې مسلې ته خو مې خیال نه و، مونځ نیم کوه، قصر کوه. کله چې هلته لاړو حج شو بیا راغله. پخواني حاجیانو به میاشتې بیا تېرولي. ګوري چې هغه محدث بیا قصر کوي. امام محمد صاحب ورته وایي ولې قصر کوي؟ وی صاحب خو تاسو وی چې قصر کوه.
وی ولې دلته ستا د 15 ورځو نه زیاته اراده نشته؟ څه وی شته؟ وی پوره مونځ کوه. محدث قسم وخوړه چې څومره حدیث ما یاد کړل خو یوازې په دې یوه جزیه کې 2 ځایه خطا شومه، او چې زه کلم کوفې ته لاړم نو تا سره به شاګردي کوم. د امام محمد رحمت الله علیه سره 1 کال فقه وویله نو بیا یې ملا جوړ شو. معززو دا فقها دی د حدیثو نه چوړ او مغز نه خبرو. 4 محدثین ناس دي، یوه زنانه راله وی زه خپل کلي کې دا زنانه چې مړي شي د هغې غاسل یم، فی الحال زه بیماره یم، ماهانه بیماری باندې، نو زه خو پاکه نه یم، غسل ورکم. یو محدث دی بل ته وایي څه حدیث یاد لري؟ هره جزیه کې خو حدیث نه وي، بل ته وایي بل ته وایي، یو تم یاد نه و. مخامخ امام شافعي رحمت الله علیه را روان د مذهب امام. محدثین ورته وایي دغې سړي نه تپوس وکړه دا په فقه ډېر پوهېږي. چې راغی وی زه غاسل یم د زنانو، زما کلی کې مړه شوې، زه بیمار یم، غسل ورکم. وی ورکه کنه. محدثین ورته وایي داسې فتوا خو موږ هم کولی شو، دلیل پیش کا. هغه ورته په خپل سند باندې حدیث پیش کا. بی عائشه صدیقه فرمایي چې نبی علیہ السلام معتکف و او په کړکۍ کې سر راویستو، زما نه بیماری باندې بیمار او ما ورته سر وینځلو. محدثین وایي هو دا خو موږ ته هم یادو دا حدیث، موږ ته خو پته نه و. دی یو هم سند شروع کو، دی بل هم سند شروع کو، حدثني حدثنا اخبرني اخبرنا شروع دی. زنانه ورته وایي اوس ډېر مه چرېږئ، اوسه پورې یو حدیث هم نه اوس درته پیدا شو. 4 واړه محدثین امام شافعي رحمت الله علیه ته فرمایي اے فقهاو ستاسو مثال د سپیشلست ډاکټرانو دی، او زمونږ د محدثینو مثال د پساریانو د میډیکوز والا غوندې دی. مونږ سره دکان کې ډېرې زیاتې دوايانې پرتې دي، خو په استعمال یې نه پوهېږو چې دا دوا کم مرض دپاره ده. او سپیشلست ډاکټر سره لږ شی دوایي په انوارۍ کې ښکاري او د هغې نه د ټولو بیماریانو علاجونه کوي. محدثین هغې سره احادیث یاد دي، خو مغز د احادیثو د فقهاو سره دی. ګوري دوی دا د نظر نه ایستلي دي او د هغې نه بعد بیا د هغې نه نچوړ تا ته جوړ کړی دی. نو ما عرض وکړه چې علوم شرعیه 4 دي، هغه څه دي؟ اصول دي، فروع دي او مقدمات متممات دي. اصول 4 شو. چا چې دا ویل چې قرآن سنت نه خوا سمه منه، که دا آواز دی پر ریډیو اورېدم خطرناک دی، د دین ډانچه درته ختموي. ګورې نه به بیا فرض پیژنې، نه به سنت پیژنې، نه به مستحب پیژنې، ځکه دا قرآن او سنت کې نشته، د امامانو جوړ کړي او هغې اصول جوړ کړي، د هغې نه استنباط کړی. او دویم فروع دي. فروع هغه څه دي؟ هغه دي 2 قسمه دي. یو هغه دي چې مصالحو د دنیا او آخرت دواړه فایدې ورکوي، هغې ته علم فقه ویلی شي. دویم هغه دي چې یوازې مصالح د آخرت پکې دي، د دنیا ورکې نشته، هغې ته علم التصوف ویل کېږي. دا د علم شرعیه او د دویم قسم چې فرع ده، د هغې دویم قسم جوړیږي چې تعلق تر آخرت لري، دی دنیا پورې څه کار نشي. دریم قسم د علومو نه مقدمات دي. مقدمات هغه الفنون المدونه د عجمو د پاره ضروری دي، صرف و نحو و معانی بیان بدی وغیرہ، اصول فقه، اصول حدیث، اصول التفسیر، علم روایه حدیث و درایه الحدیث وغیرہ. دا مقدمات درایت الحدیث دی کې داخل دی، هر چې روایت الحدیث دی هغه په سنت کې داخليږي، دې ته مقدمات وایي. دا به مقاصد نه ګرځي طالبان. کچا علم نحو مقصود کړه نو دې ته قنطره د علم وایي، دا علم نه دی، دا د علم د پاره پول دی. علم اخوا پروت دی چې فقه دا، سنت دی، تفسیر دی، هغه علم دی. خو چې دا فنون ونه وایي نو هغې ته تلی نه شي. نو دریم قسم علوم شرعیه مقدمات شو، فنون مدونه. 4م قسم د علوم شرعیونه متممات دي. امام غزالی رحمه الله فرمایي متممات چاته وایي؟ ما به تحصل المحافظه عن الآفات الخارجیه. هغه علم چې په کوم شي باندې د خارجي آفاتو نه دفاع کیږي، کعلم المنطق والفلسفه، لکه منطق او فلسفه. دې ته علما غیر شرعي وایي، خدا شرعي ګرځيږي په دې نیت باندې چې چا منطق دې دپاره وویل چې زه به د 2 ډلو مقابله او مناظره پې کوم، بیا روا دي.
که دغه نیت پکې نو نو بیا علم منطق د علوم غیر شرعیو نه دی. سیوطی رحمت الله علیه په تحریم کتاب لیکي القول المشرق فی تحریم الاشتغال بالمنطق، په حاویل فتاوه کې دا رساله راخستې ده. نو معززو دا څلورو علومو کې اصول و فروع، متممات، مقدمات، پدې کې اولین چې دی هغه اصول څلورو قرآن او سنت، اجماع او قیاس. پاغي کې اولین قرآن کریم، دانن چې کوم افتتاح او کم آغاز کیږي نو یو خوا دغه قرآن کریم د فراغت او بل اړخ ته د قرآن کریم د تفسیر آغاز دی. نو دا په دې ټولو علومو کې سردار او مشر دی، ځکه چې اصول او فروع، مقدمات، متممات ټولو کې اصول مخکې. بیا په اصول څلورو کې اول کتاب الله شریف دی. نو دا کتاب الله شریف دا غي آغاز کیږي. تاسو عوام زمیداریان او روزګارونه مو ډیر کړی دي، خو لږ وخت د رمضان عبادت توقف کوي او د علم زده کړې ته وقف کوي، او بیا د داسې حقانی د جناب وهاج صاحب داغه د رفقاو غوندي چې زه په زیدي خدمت تناس دي د حنفیت مسلک او د خپل قرآن کریم خدمت کوي. الہ دې داسې خپل درگاه کې قبول او منظور وګرځي. نو دغه علماء سره ناس ته وکي، د دې مخالفینو سره ناس تم کوي، هر مجلس کې تاثیر وی ګوري. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. دا علم دین دی، لکه سوچو کوي چې علم د چا نه زده کوي. بعض خلک کوئی زه خو ترجمه یادومه کوا ویډیو کې پنځ پیری دی، ته په ترجمه باندې څه پوهیږي؟ په یو ټکی کې به ضمیر بل ځای راځي کی او دا خسته عقیده به درته لوټ کې غلا به کی درنه ګوري. ته صحیح سقیم څه پیژنې، ته صحیح غلطه ترجمه څه پیژنې چې هغه تا ته څه لګیا دی. د دې مشرانو بخپلو شاګردانو ته ویل وی چې عرض کی تقریر کوي قرآن کریم مخې ته نیسئ، نور د خېټې نه غږیږي، عوام پې دوکه کېږي، وی دا قرآن کریم نه لګیا دی، ټول د یادو نه لګیای، قرآن کریم مخې ته نیولې. ته دوکه شې چې اوهو دا خبره لکه قرآن کریم کې رااله. بیا قرآن کریم کې هغه مطلب څه شي، مقصد څه شي دی، 50 کې دا ټول خامۍ د دې چې علماء په دې غلا پوهیږي، تاسو نه پوهیږئ. نو تاسو ته زمونږ نصیحت، خیر خواهی، د دینی رورۍ او مشوره دا ده چې د دې خلکو کیسټ ما اورئ، د دې خلکو ترجمې ما اورئ، د دې خلکو اف ام او ریډیو ما اورئ، د خپل علماو بیانات اورئ او د خپل علماو تر شا پکلک ودرېږئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خپل خپل ځای باندې تشریف کړئ. دغه سټیج د سربندۍ پروګرام به ان شاء الله او دغه سټیج دې طرف ته راوړي دوه کسان سټیج راوړي.